نو سهیم صاحب ملمانه خو هم لرو لوبي هم سته نو څنګه دې خوښه ده چې یو هنرمند بیا هم راوغواړو او اختریز مجلس ورسره وکړو او همدارنګه په وروستیو کې لوبه هم ورسره وکړو بیخي هغسې ځکه دا مجلس یا دا پروګرام جوړ شوی دی خو د هنرمندانو دپاره دی او دوی به راځي خپل هنرنمایي وکړي په اصطلاح بالکل په اخر کې کوم لوبه سره ترتیب شوې هغه لوبه به رښتیا هم بالکل ترسره کړو بس په لیست کې څوک دی بس نور نو تا ته نو زه به تا ته اختیار وسپارم چې څه وایه چې ممثلین خو هم راغلي دي او شاعران هم شته نو چې کوم هنرمند به مخکې کړو نو دا به ابدالي صاحب چې کله کله د بابک په رول کې هم راڅرګندېږي ابدالي صاحب به یې ترڅنګ وي چې اجمل ملتپال صاحب بالکل او هادي صاحب دوی درې چې راسي سټیج ته بیا به هغه لوبه هم رښتیا په خیر دې راسي مهرباني ابدالي صاحب هادي صاحب چې ابدالي صاحب څه وزن لري جوړ بخیر اختر مبارک وزن دې په اخر کې هغه څه وکړه هغه عادت زوړ عادت نه پاتې کیږي بیا هم ته خلک درول دي په نوبت ورته دی خو راتیر ټول ځنه پرېښول ما ور دا بابا کې مول ژر جوړ نه دسپین ان په دا خطر نه وخت چې را پرېښول پر غسان عالم بخیر اس دي صاحب بخیر اس څنګه دی د اختر ورځ څنګه ده ژوند دي اس بس شاختر دی بیا په یو داس خاص پروګرام کې وجلا خون کې بالکل بخیر اس ابدالي صاحب محترم اختر مبارک بخیر اس پرونی تاسو مبارک سي ډېر مننه تشکر او مننه تشکر په دې خاطر چې ډېر موده وروسته ممثلین د کندهار ممثلین چې دا کې یو تکړه ممثل دي ناس دي د تکړه پر یو خاطره لرو په دې خاطر چې بیا پر یو سټیج باندې پر ټغر باندې سره ټول شو نو هغه ستاسو څخه مننه سیم صاحب څخه مننه او هغه چا چې دا فکر رامنځته کړی دی اوس څخه مننه نو دلته زموږ دوه خوشحالي سره ګډې سوي یو د اختر خوشحالي ده او یو دا خوشحالي ده چې پاشلی ملګری بیرته سره ټول شي په خیر اس خدای مو راوله انداره د ټولو ممثلینو هنرمندانو یو سټیج دی نو ان شاء الله هر کله به داسې سره غونډیږو د خیر سره او بلتپال صاحب تاسو ته هم اختر مبارک په خیر اوسې خوشاله اوسې ایمان صاحب تاسو ته اختر مبارک وسیم صاحب تاسو ته اختر مبارک ډېر خوشاله سول چې ابدالي صاحب یادوري وکړل چې هغه پاشلی ملګری برته سره راټول شول د دې سره ولیدل د اختر برکت بالکل چې ملګری سره راټول شول سیم صاحب نو لومړنۍ پوښتنه چا څخه پیلې نو د ابدالي صاحب نوم په لیست په سر کې یاد کړی و بس پوښتنه هم د سره شروع کوو اخر راغلی دی یو پوښتنه بیا زه وکړم دا سیمت دی مکتب دی تاسو باوري په دې خبره یعنی بل کسان را سره ومني ځینې کسان خبرې ته د پر قسمونه اخلي هغه څومره بعد بر پر کسان څوک باور نه کوي نو تاسو بیا قسم درته واچوي چې په سیم کې په مکتب کې په انسټیټیوټ کې یا مثلا په پونتون کې هر ځای کې چې هغه وخت به د پښتون په غرض به ابدالي نه فنون مو راټینګ کړی دی او کچېرې د ابدالي صاحب استادان زموږ خپرونه ویني موږ به بیا دوی ته شمېره هم پرېږدو هغه کومې پوښتنې چې درلودلې اوس یې وکړي ځکه اوس پر سټیج باندې راغلی دی ولې زه د دې پوښتنې یعنې د پوښتنې سره ځکه مشکل نه لرم ځکه که پوښتنه نه وي سړی څه زده کولی نه شي په سیم کې دا خو د استادانو مهرباني وه چې زموږ پوښتنې به یې ډېرې شي خو یو شی اوس چې پر ما باندې پوښتنه بده لګېږي څوک زه پوښتنه درڅه لرم زه هم ژوند بیخي ډېرې پوښتنې راڅه کړي دي ژوند ډېر داسې پوښتنې کړي چې تر اوسه پرې مې جوابونه نه پیدا کړي او په دا اوس کې خو بیا بیخي دا څو عمر خو بیا بیخي دا رقم چې پوښتنه پر پوښتنه اوره پوښتنه یم دا رقم نه لکه هغه په مکتب کې چې و چې شل جوابای مګر په شونې کې مې زموږ په وسه نه خلاص یعنې هغه اصلي جواب نه بالکل اکثره پوښتنې دا رقم چې موږ به تاسو د پونتونو د هغه خو به ولاړ شو نور چې پوښتنې دا رقم چې
یو څوک معما رنګ کړي او د معما جواب نشته معما جواب یوازې هغه دی چې کوم کس معما جوړ کړي په خپل ځان کې دغه لپاره جواب سنجوي نو ته چهار څنګه ښه جواب ورکړي دی وای یا داسې بالکل رښتیا هم لکه ابدالي صاحب چې وویل نن سبا دا ژوند سخت سوی دی که نه ستړی سوی دی بیا نو خصوصا د هنرمندې طبقې ده د ممثلې طبقې ولدی ده نو په دې هیله چې موږ خپله د ممثلین سره راغونډ سره ټول سو او دغه کومه سختي چې راغلې د خپله سره لرې کړو لکه دغسې مجلسونه داسې پروګرامونه یعنې د دغه پروګرام د لارې کولی شي چې موږ ممثلین ځان ته کار وکړو هنرمندان ځان ته کار وکړو که نه لکه ابدالي صاحب چې وفرمیل دغه سختي ته یو حل لاره پیدا کړو رښتیا هم نو ابدالي صاحب ستړي ډېرې دي اختر دی نو خوږې خبرې به کوو بالکل څه هم په دغه حالات کې چې د یوې خوا کښتۍ مو تېرې کړي دي کوروناوې مو تېرې کړي دي جګړې مو تېرې کړي دي هغه یادونې به بیخي پرېږدو نو را به سو ابدالي صاحب او ملتپال صاحب تاسو د بابک په نوم خپل ابدالي صاحب د بابک اکټ ادا کوي هلته یو خپرونه شته نو کله ناکله ستاسو سره جنجال وي یا پر یو مسله باندې یا اکثریت وخت داسې چې ملتپال صاحب یو په اصطلاح مریض سوی وي ناجوړی سوی وي که نه نو هغه یو اکټ مو درڅخه غوښتی که د هغه حالت د هغې کوټې یو یا کله کله همت صاحب وبخښئ تاسو خبرې کله کله د یو موضوع را مابینځته کې دي په دغه کوټه کې موږ یې تعقیبوو نو ملتپال صاحب داسې منفي روان که نه ابدالي صاحب یا د بابک په رول غټ خلک ګرده مو منفي نو که هغه دغه اوسي که نه بالکل وبخښئ ملتپال صاحب بس ابدالي صاحب نو لیدونکي په تمه دي ښه او تاسې په خپرونه کې ملتپال صاحب او ابدالي صاحب سره وایي نه هلته خو موږ تاسو یادونه کړې چې بابک کوټه خپرونه ده په هغې کې زه بابک یم او ملتپال صاحب چې دی هغه پهلوان اکا دی پهلوان اکا بیا وزنډېدلی خیرات و ولا بابک کارونه سره خراب ستا دا هم خراب دي کورشا دي ستا خو کارونه دای سم دي وای یو ماما دي په خارج کې دی یا بل په کوټه کې دی یا بل په کراچي کې دی خورا پیسې وای درته راستي بابک ستا قربان سمه خبره د ماما او د اکا او د خاله او د نیکو او د انا او د دیو نه ده ښه د دغه ایدر لالا د لاسه در دغه ځای راغلی او کورشا دې ما چې ورته به اوس څه بوش یاد کړې دغه ستا قربان سم دغه دلته راته بوش دی یا اوس د بوش سره خو مې یو مسله لیدله شوه ولې چې دغه سره په ژبه نه پوهېدلم د بوش سره نقطه کله په ژغ انګریزي وایي ته خو زه خبره دغه ده همدغه ایدر لالا نه دی بله ورځ ټال ته راغلی ښه ومنډېواله داسې خبرې کولې چې دغه یوه خبره د منلو وړ نه وه تیو دانه وکړه څنګه دغه یې راته ویله ول پهلوان اکا دا ټال خو نو ستا دی هغه ول په دې ټال کې ته د ورځې څو سودا کوې ما څه کوې څه بېکاره پوښتنې راڅه کوې زما تانو ته زما په شخصیت کار مه لري ما ته زما سره شریک یې برې ولې یاره هسې خبره خو نو نه ده خو بابک زه راستولی یم د تفتیش دپاره ښه یا دا نو خلاف درته ویلي دي تفتیش مفتیش اوس نشته بابک ستا قربان سمه خو د ده د لاسه زه در دغه ځای یم خو زما خو سر خلاصېدی چې بابک نه دي ورته ویل ښه دا وزنډېدلې ولې خبره بلې خواته بوتله وزنډېدلمه په دې باندې ستا قربان سمه چې وخت خو نو دلته د سودا و ښه نو بالا بازار ته راووتلم بله لکشنیان مې در لاسو سره نیولي وم علي او څه شانیان به سرور رانیسې سر دې خلاص و ښه زه خبر سولم وایي تا بیا موټر څه ورته وایي سړک پر مابین درولي و دلباړې سودا دي کول دا بیا چا درته وویل بابکه چې یو کار دې نه یې کړی بیا د ظالم زامن راغلي دلته یې تا ته وایي نو ته څه فکر کوې چې بابک یوازې دا دوې سترګې دي نو څو سترګې کورشا دي ګرده ښار مې دربندان کړي دي په تا پسې مې درله کړي یاره بابکه رښتیا چا ونې منلې ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ را به سو حاجي صاحب ته حاجي صاحب په د اختر کې هم داسې یو نوکي داسې معلومېږي لکه د روژې 25مه چې او اختر ته هم 5 ورځې پاتې والله مات صاحب داسې دی چې د روژه طبعا داسې پر سړي تاثیر کوي او بالکل که څه هم موږ داسې ځوانان یو بیا هم کوښښ کوو هر یو دا وایي چې والا پر ما خو نو تاثیر نه کوي زه خو نو دا دی ورځ تر بلې چې اغېږم بیا هم تاثیر پر کړی زه نه پوهېږم چې د دې راز به څه وي حاجي صاحب چې ما لیدلی دی سیم صاحب
یعنې له نن څخه تقریبا 15 کاله مخکې مې چې لیدلی دی هم دغسې واته لکه دا اوس چې دی ځوان دی د عمر پوښتنه به ځینې وکړو مخکې دې ورته وویل چې د تاثیر در باندې کړی دی اوس دا 15 کاله کېږدی پر دغه هر ولاړ نه خبره داسې ده چې دی دلته داسې غمجن ناست ما دا فکر وکړو چې اوس هم روژه ده که نه د اختر ورځ ده د سوال جواب وسنه که څوم زه خپلې پوښتنې پر ما باندې بدلې کېږي مګر د بل پوښتنه بیا شروع دا چې تا ورته دی ویل دا رقم ناست دی زه فکر کوم د زړه بایللې دي 15 کاله مخکې هم زړه بایللي وو اوس هم زړه بایللي دی خو دا چې پر چای بایللي دي دا نه دی درست په خبر دی نه موږ په خبر او نه هغه خبر دی هغه هم نه دی خبر او عموما دا هنرمندان طبقه چې د دې یووالی لای او بالکل هغه هنر دی هغه خلک د پیغام رسونه ده نو کېدای شي په دا خطر باندې دی هغه خپل هدف چې مثلا د ټاکلې دی هغه لیلا چې ده نه هغه ته د ډېر کوشش کوي چې ورسېږي خو غمازان حدیث صاحب د عمر په باره کې دي ووایه چې عمر څومره دی عمر مې نو اوس زه د 10 کاله یم د ځینو خلکو په اصطلاح په شان په 10 یم په دغه بیا چرچه د 10 کال تر اوسه پر ژوندی عادي صاحب د هنر په ډګر کې څه وخت قدم ایښی دی دا چې اوس قدم په یو جشن کې دی نو په هنر په ډګر کې څه وخت قدم ایښی دی هنر ته څه وخت ښه پوښتنه ده دا چې تمثیل زما ډېر خوښېده د صدرمخه ابدالي صاحب مې تعقیباوه د کندهار نور ممثلین تعقیباوه که څه هم هغه شپو کې په تمثیل په هېڅ نه پوهېدم خو بیا مې هم شوق دا و چې باید زه تمثیل وکړم تقریبا د تمثیل و ډګر ته تقریبا د 3 کال لا 4 کال کېږي چې داخل شوی یم ماشاءالله په دې 3-4 کالو کې ډېر لاسته راوړنې لرئ ځکه زه متعقیبوم پر اجتماعي رسنیو باندې ژوندي ډېر ښه پیغامونه ورسوي بس چې زموږ سره داسې خلک لکه بابک او لکه پهلوانک ښه دا مو ژوندي لره خوشحاله اوسئ نو لوبه پیلوو سیم صاحب د لوبې دپاره به د تخنیکار څخه هیله وکړو چې زموږ سره همکاري وکړي لوبه په دې شکل ده چې موږ د دې مېلمنو ته عکس ښکاره کوو پر ټلیفون باندې او دلته په پلازما کې هم ښکاره کېږي نو دوی به د دې عکس په اړه راته وایي چې مثلا دا هر رقم عکس چې وو که د خوړلو وو وایي به چې څو ځلې مې خوړلی دی مثلا شوق و علاقه ورسره لري نه لري نو بس دغسې دی دا ګیم نو راځه شروع کوئ مصب ته عکس راوله یو تصویر څو مېلمنو ته ښکاره کوئ یو تصویر به یو مېلمه ته ښکاره کړو هر مېلمه ته به جلا جلا تصویر ښکاره کړو صحیح دی ښه دغه عکس ته چې زه ګورم زه داسې فکر کوم چې دا عکس جوړ دی نو عکس طبیعي عکس دی او دا هم دی برګر صحیح اوس به نو ته نوم نه یادې او د دې په اړه به وایه چې مثلا د دې قیمت څو دی چیرې دې خوړلی دی څومره وخت کېږي چې خورې او څومره وخت کېږي چې دا پېژنې صحیح دی نو دا عکس دی او دا هم دی بلطفال صاحب لومړی ځل چې چیرې وخوړې وخت یې کم دی نو زما څه خپله هېر دی پېژنې یعنې دا وایه چې دا د خوړو شی دی که نه وله خوړلو شی خو دی خو تا خوړلی دی تر اوسه که نه نه څه خوړلی یا ښه داسې خو در معلومي شته یعنې دا د خوراک لپاره د بازار کې شته که نه نه زه خامخا به یې که چیرې اوس موږ تاسو ته ډالۍ کړو دا شی درته وسپارو تاسې خورئ خاص که د هغه شی بیا ښه راځو دویم عکس ته ابدالي صاحب لیدونکو ته یې مشه د دې په اړه راته ووایه چې دا چیرې پیدا کېږي چیرې پیدا کېږي تا تر اوسه خوړلې ده علاقه ورسره لرې خوښه چې ده دا داسې یو شی دی زه فکر نه کوم چې ډېر کم کسان یې خوړلي که ما خوړلی یم نو تاسو ټول مو راخوړلی او زه په دې یقیني یم چې دا ما هم خوړلی او تاسو ټول خوړلی نو ته څنګه یقیني چې که تا خوړلی موږ ټولو خوړلی ځکه چې
دا څه څنګه وسه معلومیږي دا اوس خبره دا ده چې سوال ستاسو څخه سوی دی یعنی ته باید د ځان په استازیتوب باندې د شي جواب کې ما دا وویل چې مثلا صحیح خبره ده که خوراک شی دی چې ته وایې چې دا ابدالي هم خوړلی دي بابک هم خوړلی دي شاهرخ خان هم خوړلی دي زه وایم د خوراک شی باید هر څوک وخوري او یو دا شی چې هغه د ویټامینونو وسان ولري خو باید اوه دا سړی په بخت بیدار دی سیم صاحب ته وایه دا سړی خو ډېر په بخت بیدار وختې او دلته داسې شی دی چې تقریبا زه ته ګورم او فکر کوم چې د خوړلو نه دی او زه چې فکر کوم د ډېر خوښ دی بیا خو نو بیدار دی په بخت رښتیا هم نو دا دی تاسو سمندري بیړۍ ورته وایاست او که اوګوټ ورته وایاست که نه اوس به نو راسو د حدیث صاحب څخه به وپوښتو چې د اوګوټ په اړه دی څه نظر لري یعنې نوم به یې نه اخلي او وایي به چې څنګه دی دا یې خوښ دی نه دی خوښ او نوم به نه صرف به دا وایه چې یعنې اوس خبره پوښتنه دا ده چې تاسو سفر پکښې کړی دی که نه سفر دې کړی دی کله یا سفر مې نه دی پکښې کړی که څه هم هیله یې لرې هیله خو لرم ښه هیله لرم مثلا څو وارې هیله لرې په ژوند کې دا نه معلومېږي 10 وارې 20 وارې نه خو چاته دا احساس پیدا کېږي چې کاش کې زه په دې کې سفر کړی وای او پر ګرځېدلی وای که نه پکښې ګرځېدلی وای دا راته ووایه چې څونه هیله یې لرې هیله خو ډېره لرم کله نه کله دا هم وایم چې یو څو اکټونه مو مخته کړي وای او بل ښه سپارتیان دا دی اخشیم پوه شي دا ګوره دا د سفر شی دی که نه یعنې دا هغه څه دی چې که موږ تاسې وغواړو چې یو ځای سفر په نو ښه په ارامه سره سفر په دې کې سفر به داسې خوند کوي نه دی لکه اکشني چې په زنګو کې کښېږدي بالکل تاسو څه وایاست د حدیث صاحب په اړه حسن صاحب څه وایي بس نو لکه حدیث صاحب چې وایي سفر یې پوست دی نو دته به معلوم شوی یا نو سفر مې کړی نه دی نو چې د دې ټولو په ویاړ ډېره مننه ستاسو څخه چې زموږ بلنه مو ومنله او د اختر په دې شانداره پروګرام کې مو زموږ پروګرام ستاسو په شتون سره لاره خوندور او شانداره نو ستاسو خو هم ډېره مننه چې موږ ته دعوت ورته وایي دعوت راکړي بلنه مو راکړه او بیا پرې په یوه سترخوان سره ټول کور ودان ډېره مننه